حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ورځ کله چې زه د معراج په شپه باندې بر اسمان ته تلم نو چې کله زه په عالم بالا باندې تېرېدلم نو ما داسې خلک ولیدل چې د هغوی نوکان هغه د تانبې وو د تانبې نوکان او هغوی به د خپل مخ نه چې کوم دی هغه غوښې راشکولې او دغه شان د سینې نه به یې غوښې راشکولې په هغه نوکانو باندې وایي ما د جبرائیل امین نه تپوس وکړو من هؤلاء یا جبرائیل اے جبرائیل دا کم خلق دی د دوی نه کومه داسې عظیمه ګناه شوې ده چې دوی دومره په سخت عذاب کې مبتلا دي و جبرائیل امین فرمایل چې اے د الله رسول دا هغه خلق دی چې دوی په دنیا کې د یو بل غیبت کولو د یو بل غیب به لټولو نن د دوی چې کوم دا حال دی یو عزتمند ورونو د غیبت ډېرې زیاتې سزاګانې راغلي دي